د جینکو دپاره بد خبر. کوم انځورونه چې تاسو کور کول او نن سبا په ګلاکسي 25 کې په دې رقم لرې کیږي، تاسو نشئ کولی نور خپل مخ کور کړئ. او دا د تاسو ګورئ چې زه څنګه کولی شم د یو کور دا وګورئ. یعنی تاسو نور خپل مخ نشئ پټولی. کوم عکسونه په سوشل میډیا کې لرئ زر زر ډیلیټ کړئ که نه. ګلاکسي 25 دا وګورئ، دا ګلاکسي 25 موبایل دی، دلته به تاسو ته ښکاري ګلاکسي S25. زه اوس تاسو ته ښیم په ګوګل کې یو عکس پیدا کومه. ګوګل دا عکس باید اکسپټ کړم ځکه نوی دی. ښه، زه اوس دلته یو عکس راخلم چې کور ولري. تاسو ګورئ د یو جینۍ عکس پیدا کوم چې باید مخې کور وي. دلته ما یو هغه ولیکه، دا جینۍ اوس راغله، ګورئ د دې عکس دی، صحیح ده، مخې کور. د دې نه یو سکرین شاټ اخلم. اوس ځم ګالري ته. ګالري کې مې دا پیدا کړه، دا دی. دا باندې به زه کلیک وکړم. اوس ګورئ چې اوس زه څنګه دا کور درته لرې کومه. دا رقم به هغه پرې وکړئ. دا AI د ګلاکسي سیسټم دی، نوی 2025 کې راغلی. دې رقم به کلیک کړئ، شاوخوا به دایره ترې تاو کړئ، کلیر به ووایئ. AI سیسټم به کې اوس دا اتومات هغه کې شاید تاسو ته دا هغه شي دا مخکې تغیرات راولي، شاید لږ تغیرات راولي، اما تاسو ورته ګورئ چې تصویر ښه صفا کوي. ما خپل تصویر هم پرې صفا کړ، لکه مخ ته مې لاس ونیو پاک مې کړ، هېڅ تغیرات پکې نه و راغلي. لږ زره په هغه کې تغیرات راځي، نور هماغه شی راباسي چې څنګه اوریجنل تصویر وي. نو دې ایسته که غواړئ چې خپل کور جنکۍ کور کوي یا څوک هلکان غواړي خپل مخ پټ کړي، نو تاسو کولی شئ AI بېرته خپل عکس را پیدا کړي. دلته تاسو ګورئ، ګوره دا مخکینی تصویر دا اولنی دی، ګوره دا اوسنی دی، دا مخکینی دی، ګوره څومره هېڅ فرق نه لري. ښه، دا د S25 2025 کال موبایل. دې کې وګورئ دا الټرا دی، S25 الټرا دی، سیلور کلر کې ده، لکه د آیفون غوندې یخبینې راغلی ده. ډېر ښایسته موبایل د کامرا زوم هر څه صحیح دي. په دې کې دا نیو فیچر راغلی ده، د AI سیسټم راغلی ده چې تاسو کولی شئ چې کوم تصویر باندې هغوی مخ باندې ماسک هغه تاسو کولی شئ لري، قلم لري، لنډ نه